بسم الله الرحمن الرحیم د وطن چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. احسان الله قریشي ستاسو په حضور کې غواړم چې خپل ټیم خپل برنامه تاسو ته در معرفي کوم. دا چې د وطن چینل په یوټیوب کې موږ جوړ کړ. زموږ موخه دا ده چې ترڅو هیواد او هیوادوالو لپاره خدمت وکړو، تاسو باندې تاریخي ځایونه وګورو، فرهنګي برنامې په لاره لرو، دغه شان نورې برنامې چې کوم ارزښت لرونکي وي او تاسو د خوښې وړ وسی نو موږ به برابر کړو، جوړ به کړو او تر تاسو به ورسو. دا چې د وطن چینل په نامه په یوټیوب کې موږ چینل جوړ کړ. د مؤسس څخه مننه کوو یاسر مجددي صاحب څخه چې په اسانتیاو کې هم دغه شان د برنامې په جوړولو کې موږ سره همکاري وکړه او زمينه مساعده کړه. نو تاسو ډیر وخت نه سم غواړم چې خپل ملګری تاسو ته در معرفي کوم. ډیره مننه. سلامات اوسئ. سید طاهر سادات ما د وطن چینل سره د تخنیک په برخه کې همکار یم. دوست محمد سری ما د وطن چینل سره د ایډیټ په برخه کې همکار یم. بلال وطن دوست او د وطن چینل همکار. روح الله ساحل ما د وطن چینل سره همکار یم. عبدالرحمن وصال یم د وطن چینل همکار. سیف الرحمن نوری ما وطن چینل همکار. زه حضرت علي علیزاده د وطن چینل یو تن همکار یم. دشمت ارمان د وطن چینل یو تن همکار یم. زه فرمان الله رحیمیم د وطن چینل یو تن همکار. عبدالرحمن صدیقی مو د وطن چینل سره د کمرې په برخه کې همکار یم. د تاسو ټولو درنو دوستانو څخه مو هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. هغه دوستان ورونه چې یوټیوب ته لاسرسی نه لري، زموږ دغه ویډیوګانې د کمپیوټر د لارې، د واتساپ د ګروپونو د لارې تر خپلو ملګرو پورې ورسوئ. ډیره مننه.